د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ پلاوي کابل ته راغلي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ لوړپوړي پلاوي کابل ته راغلي چې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې له درې اړخیزې ناستې وروسته په ار کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د ټرانس افغان لوی پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه د افغانستان ټولګټو چارو وزیر د ازبکستان ترانسپورت وزیر او د پاکستان ریل پټلۍ وزیر له لوري لاسلیک شي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي د یادې پروژې له لاسلیک وروسته به دواړه پلاوي د طالبانو حکومت له بېلابېلو مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې ولري. د افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ پروژه له ازبکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته غځول کیږي. دغه پټلۍ 780 کیلومتره اوږدوالی لري او د جوړولو لګښت یې 15 میلیارډ ډالر اټکل شوی دی. قزاقي شرکتونو افغانستان کې د سرب او جستو د پروسس کارخونې جوړې کړي دي. د کانونو او پېټرولیم وزارت ویان همایون افغان وایي چې یو شمېر قزاقستاني شرکتونو په افغانستان کې له افغانانو سره په ګډه د سرب او جستو د پروسس په برخه کې کارخونې جوړې کړي دي. افغان ویلي چې ټول هغه بهرني پانګوال چې په افغانستان کې د کانونو په برخه کې پانګونه کوي موږ ورسره لازمه همکاري کوو. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د سرب او جستو کانونه د افغانستان په تخار، بامیان، بدخشان، میدان وردګ، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایت کې شتون لري. د بریتانیا دفاع وزارت د نږدې 19,000 افغانانو د معلوماتو افشا کولو له امله بخښنه وغوښته. د راپورونو له مخې د بریتانیا دفاع وزارت د نږدې 19,000 افغان همکارانو او کورنۍ غړیو د شخصي معلوماتو افشا کولو له امله بخښنه وغوښته. بریتانیا دفاع وزارت یو چارواکي د 2022 کال په فبرورۍ کې په تېروتنه د نږدې 19,000 افغانانو شخصي معلومات افشا کړي دي چې پکې د اړوند کسانو نومونه، شخصي ځانګړنې او له دوی سره د تماس معلومات دي. دوی په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته په بریتانیا کې د پناه غوښتنې یا دغه هیواد ته د لیږد غوښتنه کړې وه. د دې تېروتنې د جبران لپاره د بریتانیا حکومت په دې نوملړ کې د شاملو کسانو د پټ لیک پروګرام پیل کړ او تر اوسه یې له دې زیانمنو 4,500 کسان بریتانیا ته لیږدولي خو نور لا پاتې دي. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلي د معلوماتو د افشا کېدو له امله بخښنه غوښتې ده. بل خوا د طالبانو حکومت نن په یو رسمي اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د تیر حکومت ټولو کارکوونکو ته یو عمومي عفو اعلان کړی او هیڅوک په پخوانیو کړنو نه څارل کیږي او نه نیول کیږي. امریکا د افغانستان او پاکستان ماشومانو لپاره د تیار شویو 500 ټنه بسکوټو سوځېدو امر کړی. اتلانتیک مجلې د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ ادارې د لوړو کالوریو لرونکو هغو 500 ټنو بسکوټو د سوځولو امر کړی چې د افغانستان او پاکستان د کوچنیانو لپاره ځانګړي شوي وو. د معلوماتو له مخې د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې د پخواني امریکایي ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال په دې خوږو 800,000 ډالر لګولي وو چې لا هم دوبۍ کې په یوه ګودام کې پراته دي. راپور کې راغلي چې وروسته له هغې چې ټرمپ د امریکا د بهرنیو مرستو بهیر ودراوه د یادې ادارې کارکوونکو غوښتنه وکړه چې د دغو بسکوټو لیږد ته اجازه ورکړل شي خو هیڅ ځواب یې ترلاسه نه کړ او دا هغه وخت و چې د دې خوړو د خرابېدو نیټه رانږدې شوې وه. د رویټرز خبري اژانس تحلیل راپور له مخې هغه خوراکي توکي چې اوس د له منځه وړلو لپاره ټاکل شوي کولی شوای شاوخوا 7,000 کسانو ته یوه میاشت خواړه برابر کړي خو امریکا یې اوس د سوځولو لپاره هم د مالیه ورکوونکو له پیسو 110,000 ډالر پرې کوي. پکتیکا کې یو تن اسلامي شاعرو ته د توهین په تور په مرګ محکوم شو. د امر بالمعروف وزارت ویان صاحب خیبر وایي چې د پکتیکا جانیخیل ولسوالۍ کې د عبدالعلیم خاموش په نوم یو تن پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اسلامي شاعرو د سپکاوي په تور پر مرګ محکوم شو. هغه ویلي چې د اسلامي ټولنې د روحي تخریب او د شرعي حدودو ښکاره سرغړونه لوی جرم او ګناه ده. نو پر همدې بنسټ نوموړي چې په خپل جرم اعتراف کړی له ډیرو څېړنو او معلوماتو وروسته د مرګ په سزا محکوم شو. خاموش چې د جانیخیلو په یوه لیسه کې عصري ښوونکی دی 2 اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. کابل ښار کې د اوبو سطحه د پام وړ کچې ته راټیټه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام د کابل د اوبو کمښت ناورین ته په اشارې سره خبرداری ورکړی چې د دغه ښار 6 میلیونه اوسیدونکي له خطر سره مخ دي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی چې کابل د اوبو په برخه کې له بېساري ناورین سره مخ دی او د حل لپاره یې پراخې پانګونې ته اړتیا ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم خبرداری ورکړی و چې د کابل ښاروبه به تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه وچې شي. فاطمه مهاجرانی ویلي د افغان کډوالو ایستل د ایران د خلکو غوښتنه ده.
د ایران د دولت ویان د فاطمه مهاجرانی د بې اسناد افغان کډوالو ویستل د ایران د خلکو غوښتنه او د اقتصادي نظم په لړ کې یوه مهمه موضوع بللې ده. د ایرنا خبري اجانس ته راپور له مخې مهاجرانی په یوه خبري غونډه کې ویلي د ایران د کورنیو چارو وزیر د دولتي کابینې په غونډه کې د بهرنیو اتباعو د وتلو د اغیزو په اړه راپور ورکړی دی. مهاجرانی ویلي د غیر قانوني کډوالو ایستل د خلکو غوښتنه ده او هم د اتباعو منظم کول د اقتصادي نظام په لړ کې مهم دي. بلخوا د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني اعلان کړی چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه له دغه هیواد څخه 800,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. نوموړي ویلي چې له دغې جملې څخه شاوخوا 70% یې په خپله خوښه وتلي دي. ټرمپ اسلام آباد ته په یو رسمي سفر ځي. رویټرز خبري اجانس د موثقو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي سپټمبر میاشت کې په یو رسمي سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. دا نږدې 20 کاله وروسته پاکستان ته د امریکا د یو ولسمشر سفر دی، خو د پاکستان یا امریکا بهرنیو چارو وزارتونو رسما په دې تړاو څه نه دي ویلي او نه یې هم د سفر موخه په ډاګه کړې ده. د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې د امریکا ولسمشر جورج ډبلیو بوش هم سفر کړی و. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.